د سهار 6 بجې دي. د امریکا په جواینټ بیس ریورس هډه کښې 3 کسان د نړۍ تر ټولو خوندي موټر د الوتکې له پارچ سره په ځنځیرونو تړي. دا عادي موټر نه دی، دا د امریکا د ولسمشر زغروال بیسټ لیموزین موټر دی. 20,000 پاونډه وزن لري، یعنی د 6 ټیوټا کامري موټرانو برابر دی. هر ځنځیر په ځانګړي فشار کلکېږي. که لږ نرم پاتې شي موټر به د الوتنې پر مهال وخوځېږي، او که ډېر کلک شي د تړلو نقطه به د ارام سمندر پر سر خلاصه شي. خو اصلي ستونزه لا مخکې ده. همدا موټر باید څو ورځې وروسته په بیجینګ کښې ښکته شي، په داسې هیواد کښې چې نه د امریکا هوایي اډه لري، نه دوستانه ګدام، او نه داسې امنیت چې امریکا پرې بشپړ باور وکړي. دا هماغه چین دی چې مخکې امریکایي شبکې هیک کړې وې. د بیسټ دروازې دومره درنې دي چې د خلاصولو لپاره هایدرولیک سیسټم ته اړتیا ده. 8 انچه زغره، 5 انچه د مرمیو ضد ښیښې، او داسې جوړښت چې حتی کیمیاوي برید هم زغملی شي. خو که دا موټر د C-10 ګلوب ماسټر الوتکې دننه یوازې څو انچه غلط ځای کښېښودل شي، د الوتکې د سیکل مرکز بدلیږي او عادي الوتنه په ناورین بدلیدای شي. له همدې امله 3 متخصصین 45 دقیقې یوازې د همدې یوه موټر د دقیق ځای پر ځای کولو لپاره کار کوي. لیزري سیسټمونه یې انچ په انچ برابروي. ځنځیرونه یې داسې کلکوي لکه طوفاني سمندر ته چې جنګي بیړۍ تړل کیږي. خو بیسټ هیڅکله یوازې سفر نه کوي. د امریکا پټ خدمات تل 2 یو شان لیموزینونه لیږدوي. دواړه موټرونه تر 50 پاونډو کم د وزن توپیر لري، تر څو هیڅوک ونه پوهیږي چې ولسمشر په کوم یوه کې ناست دی. ورپسې نورې C-10 الوتکې هم پورته کیږي. زغروال سبربن موټرونه، ګرځنده قومانده مرکزونه، روډرنرز، د کیمیاوي موادو کشف وسایل، او دومره طبیعي تجهیزات چې پارکینګ په کوچني روغتون بدلولی شي. حتی د ولسمشر د وینې له ډول سره برابره وینه هم ورسره انتقالیږي. خو کله چې دا الوتکه بیجینګ ته ورسیږي ستونزه لا جدي کیږي. په چین کښې د امریکا هیڅ هوایي اډه نشته. وسایط باید د چین تر کنټرول لاندې هوایي ډګر کښې ښکته شي، په داسې حال کښې چې چینایي امنیتي ځواکونه به یې له لرې څاري. چینایي پرسونل ته اجازه نه ورکول کیږي چې تر 500 فوټو رانږدې شي. خو بیا هم هر ساعت دا ویره شته چې شاید د موټر لاندې داسې څه پټ شي چې په واشنګټن کښې نه و. له دې مخکې چې ایرفورس 1 ښکته شي، د پټو خدماتو مخکینۍ ډلې له اونۍ مخکې بیجینګ ته رسېدلې وي. دوی د عادي مسافرو په څیر سفر کوي، جعلي د سفر پلانونه لري، او دا فرض کوي چې هره هوټلي خونه اورېدل شوې ده. د دوی په ان ټلیفونونه ثبتېږي، دیوالونه غوږونه لري او هر حرکت څارل کیږي. له همدې امله دوی د ولسمشر د هوټل خونه په بشپړ ډول تشوي. میزونه، څوکۍ، څراغونه، هر څه بهر ایستل کیږي. بیا خپل فرنیچر دننه وړي، خوندي مخابراتي وسایل نصبوي او